وایي نه لمونځ تکلیف دی، نه روژه او نه زکات زور غواړي، نه دغه حج او دا جهاد او دا خیرات زور غواړي. زور دغه غواړي چې په ځان کې موږ بدلون ووینو، ښایسته اخلاق په ځان کې راولو، سکون ووینو. دا ولې موږ پر دا خپل ځان باندې قدرت نه لرو چې خشم راسي ځان ته کې کو دا طاقت نه لرو. څه ده راپېښه چې دا خپل خشم زغملی نه سو، زړه مو د درده یوه ډبره نرمېدلی نه سو. شیطان هغه سړي مات کړی چې اخلاق لري، د خپل غصې په وخت کې دی پر خپل ځان واک لري. او زموږ پیغمبر علیه السلام وایي چې ډېر قدرمن هغه سړی دی چې د یوې د ښو اخلاقو خاوند او په قیامت به هم هغه کس وي ماته ډېر رانږدې چې په اخلاقو کې یې وړي. د هر چا څه نمرې اول اخلاق دی د الله او د رسول سره، دوهم اخلاق د قریبانو او فامیله سره، دریم اخلاق بیا د نورو مؤمنانو سره، ښه ګزاره د مشرانو کشرانو سره. اخلاق په اخلاق هر څه پیدا کېږي، په بل شي نه کېږي. خوشحالي ټوله په نرمي ده، په سختي نه کېږي. اخلاق بیخي لویه سرمایه ده، که موږ سر خلاص کړو راسئ په ژوند کې به د دغه ګټې ور خلاص کړو. اخلاق بیخي لویه سرمایه ده، که موږ سر خلاص کړو راسئ په ژوند کې به د دغه ګټې ور خلاص کړو. او موږ کې هغه سړی غښتلی چې لاسونه مات کړي، چې د زنانو سره جنګ کوي، ټیکونه مات کړي. وایي دا عجبه ښه غښتلی یار سهار یې وایي چې د خپل ښځې سره جنګ کې په خنجر یې وایي. وایي هغه بله ورځ خپل د ښځې لاس مات کړي چې چا یې خپله پر ځان توی کړي، ده ګیلاس مات کړي. دا نه مېړه دی نه غښتلی چې زنانې وایي چې انګرېزان په ملک کې ګرځي دی خوارانې وایي. دا نه پیشرفت نه تمدن نه غښتلتوب دی، دغه دا زور و ظلم دی، ښکاره او لیونتوب دی. دغه داسې عمل نه انبیاو نه شیخانو کړي، نه غوث قطب و آغا سید پیرانو کړي. او د ملایانو په حق کې خو لا راغلي دي دا چې یا مې غوا کې د ملا یا مې مورا کې د ملا. دا ولې ښځې پر ملایانو باندې ګرانې دي؟ دوی ته معلومه چې د قدر وړ بیبیانې دي. نیمه دنیا په دغه ښځه اوس ودانه ده. که ښځه نه وي ګزاره مو بیخي ګرانه ده. بېچاره وګوره د کور ټوله کارونه کوي، کالي در مینځي، لوښي مینځي، خدمتونه کوي. ته چې ماښام یې غرمه راسې نو ښکنځل ښه په چمپلانو یا بوټو باندې ویشتل ښه. ته وا چې پلار یا دې نیکه چا در وژلی دي، دا ستا مرکب یا د خپل لارې اړولی دي. پر سارا دېغ وګوره کور خبرې نه کولې او د کور خوابه دې پر سارا ټاټوکې نه خوړلې. مه کوئ داسې د یو په ګناه بل مه نیسئ. تاوان چې هغه رسولی دی دا خپل مه نیسئ. که موږ د ننه څخه داسې اراده وکړو چې څوک به نه ازاروو دا فیصله وکړو. که موږ د ننه څخه داسې اراده وکړو چې څوک به نه ازاروو دا فیصله وکړو، شاید چې نه به په دنیا نه اخرت سو ازار پیدا کوي. په دې پوهېږي هوښیار ته چې بل څوک ازاروې نو پای به ته زیرېږې، چې کنده بل ته پرې کوې اخر به ته ورلوېږې. ته چې بل څوک ازاروې نو پای به ته زیرېږې، چې کنده بل ته پرې کوې اخر به ته ورلوېږې. صابر شاعر به د هر چا سره احسان کوي، که پر الله او پر رسول باندې ځان ګران کوي. ډېره مننه.